بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. زه محمد اسلام اکرمی مو یو ځل بیا په یو تعلیمي ویډیو کې هرکلی کوم. نن موږ غواړو چې د دې سلسلې څلورمه ویډیو تاسو ته وړاندې کړو. راځو زموږ تاسې عنوان دی د دوه رقمي اعدادو جمع دوهم حالت دی. د دوه رقمي اعدادو جمع دوهم حالت. په دوهم حالت کې دغه دوه رقمي اعدادو ته اول ګورو چې اول رقم یې د اول رقمو سره جمع کړو تر لس کم راوځي، مګر دوهم رقم که د دوهم رقم سره جمع کړو تر لس اضافه راوځي. که دلته وګورو لومړی رقم که د لومړي سره جمع کړو تر لس کم، مګر دوهم رقم که د دوهم رقم سره جمع کړو تر لس اضافه راوځي. په دې ځای کې که ورته وګورو لومړی رقم د لومړي رقم سره که جمع سي تر لس کم، دوهم رقم که د دوهم رقم سره جمع سي تر لس اضافه، او همداسې په دا نورو مثالو کې. نو د دوه رقمي اعدادو دوهم حالت کې موږ داسې یو حالت سره مخامخ یو چې که چیرې لومړنی رقم یې د لومړني سره جمع سي تر لس کم، او دوهم رقم که د دوهم سره جمع سي تر لس اضافه راوځي. نو د دې کار دپاره موږ راځو لومړی رقم د لومړي سره جمع کوم، خو یو بل هم پر اضافه کوم. یعنی څلور د څلورو سره چې جمع کم دا اته، یو بل پر اضافه کوم دا نه. او دغه څلور او اوه که سره جمع کړم نو دا به موږ تاسې ته 11 پر لاس راکړي. هغه یو چې دی موږ مخکې لا پر دغه اتور جمع کړی و چې نه سو، اوس یې فقط یوازې یو پاته دی. نو د 4 او اوه مجموعه یو نوي راوځي. راځو دا اوس د خو اسانه طریقه او ډېر اسانه په خپل دماغ کې موږ څه وکړله، دا مو داسې وکړله. دا په حقیقت کې داسې وه، یعنې دلته 44 او دلته 44 یعنې 40 جمع 40 سره جمع کوي دا یې اتیا. د څلورو د اوو جمع یعنی یو لس دلته بل موږ ورسره اضافه کړي دي چې لس هغه تاسې ورسره جمع کوي دا نوي راوتلي دي. دغه نه مراخصې دلته مو کښلي دي، هسې پر یې نه کاږو. دا اصل کې دغه لس د کومه ځای راغله؟ دا څلورو اوو چې سره جمع کوي، یعنی 4 جمع اوه که تاسې سره جمع کوي دا اصل کې داسې راځي. د اوو سره باید موږ 3 جمع کړو چې هغه څو کېږي؟ 10 کېږي. دا 10 مو دلته راخیستي دي. او د 4 څخه 3 تفریق کوو چې څو به پاته سي؟ 1 کېږي. هغه نوي و یو که سره جمع کړو موږ دلته یو نوي په لاس راکوي. نه مو راخیستي وه د دې ځای څخه، او دغه یو مو راخیستی دي د دې ځای څخه. یعنې په اصل کې موږ په خپل دماغ کې دغه عملیات ترسره کړله. راځو دا بل مثال ته. که چیرې تاسې لږ متوجه سئ، تاسې به فکر کوئ چې دا څومره اوږد کار یې وغوښتی. دا کار ما د مفهوم د تشریح کولو لپاره دا وکړئ. که چیرې تاسې په مجموع کې لومړی دا سوالونه زده کړئ او بیا ډېر پریکټیس وکړئ، نو تاسې ته به ضرورت نه وي چې دومره کار وکړئ. یوازې به په سترګو په کتو سره هغه سوال ته په خپل دماغ کې به دغه عملیات ترسره کولی سئ. نو راځو دا بل سوال. 3 او 2 چې سره جمع مو کړل 5 کېږي، خو 5 او 9 تر 10 ډېر سوله. نو 3 او 2 5 کېږي، یو به بل پر جمع کړو بره به څو سي؟ 6 به سي. 5 او 9 که موږ سره جمع کړو نو څو به سي؟ 14 به سي. جواب یې څو راووتی؟ 4 هغه 14 نه کاږو، یوازې 21 خانه کاږو، 4 یې کاږو. هغه بل یو چې دی هغه موږ مخکې لا پر دا 6 ور جمع کوي، یعنې 4 سول. په حقیقت کې موږ په خپل ذهن کې څه وکړله؟ یعنې دا داسې و چې 10 دی او دا څو دی؟ 0 دی. 0 که سره جمع کوي څو به سي؟ 50 به سي. یو لاس بل ورسره اضافه کړی دی ځکه چې دا د 21 رقم دا دوم خانې کې سره جمع کړو تر 10 ډېرېږي. نو دا به څو راوځي؟ 80. دغه 6 مو راخیستي دي دلته مو لیکلي. 5 او 9 که سره جمع کوي، یعنې 9 او 5 که سره جمع کوي دا داسې جمع کوو چې 9 جمع 1 هغه مساوي په څو کېږي؟ 10. دا 10 مې دلته جمع کړي دي، دا مې دلته جمع کړي دي چې هغه 80 راوتلي دي. خو دغه یو چې ما د 50 واخیستې پر نوم ور واچوئ 10 وله، مګر د دغه 50 څخه یې بېرته تفریق کوو 5 منفي 1 څو کېږي؟ 4 کېږي. دا 4 مې د دې ځای راخیستي ولیکلي مو. نور سوالونه داسې نه کوم، په لنډ ډول یې کوم. راځو دې سوال ته. 2 او 2 که سره جمع کړو 4 کېږي، مګر 6 او 8 تر 10 ډېرېږي. نو 2 او 2 4، یو به بل پر جمع کړو چې څو به سي؟ 15 به سي. 6 او 8 که موږ سره جمع کړو نو هغه به 14. نو څو به راوځي؟ 4 50 به جواب راوځي. بیا راځم دا بل سوال ته. 8 او 14 سره جمع کوم، او یو که سره جمع کوم دا 8، مګر 8 او 4 تر 10 ډېرېږي. نو او یو 8، یو به بل پر جمع کړو دا 9. 8 او 4 که سره جمع کوم نو 12 موږ تاسې ته په لاس راکوي. هغه 10 یې پر نور جمع پر اتور جمع سوي وه چې 9 سوله، او 2 بیا دلته دې څنګ ته کاږو چې 2 سوله.
شپږ دېرش و اته څلوېښت که سره جمع کو یعنې درې و څلور که سره جمع کو اووه کېږي اته و شپږ چې دي هغه تر لس اضافه کېږي نو په نتیجه کې به یو بل پر اضافه کو چې باره به اته سي شپږ و اته که سره جمع کو څوارلس کېږي هغه لس مو پر اووه ور جمع کړل هلته چې هغه به اویا و باره اتیا سوله نو څلور دلته موږ ښایسته څه شي دي پاته سوي دي راځو اوس دغه تخنیک یو څه تشریح کوو چې دا موږ څنګه کړی دی د تشریح دپاره یې داسې راځو دا سوال مو داسې کړی دی چې دا په حقیقت کې شل دي او دا هم شل دي شلو شل به څو سي څلوېښت به سي شپږ و اته چې دي هغه تر لس اضافه کېږي که سره جمع کړو نو یو لس به بل پر جمع کړو چې هغه به موږ ښایسته څو په لاس راکړي پنځوس دا پنځه دغه پنځه چې دي د دغه ځایه څخه مې دلته لیکلي دي مګر شپږ و اته که سره جمع کړمه یعنې شپږ جمع اته که در افقي ډول ولیکئ که عمودي در ډول ولیکئ یعنې اته جمع شپږ اصل کې مې دا داسې کښلي دي چې اته جمع دوه مساوي څو کېږي لس دغه لس مې دلته ورسره جمع کړي د شپږ څخه ځکه چې د شپږ څخه مې دوه واخیسته پر اته مې ور جمع کړل نو باره داسې لیکم چې شپږ منفي دوه موږ ته څو په لاس راکړي څلور دا څلور مې دلته لیکلي دي همداسې په بل سوال کې دغه یو سوال بیا درته تشریح کوم د دې تشریح ته داسې راځو درې و څلور که یعنې دلته موږ په حقیقت کې څو لرو دېرش او دلته موږ څو لرو څلوېښت لرو نو که چیرې دېرش و څلوېښت سره جمع کوي نو تاسو ته به اویا په لاس درکړي ځکه چې شپږ و اته د اوومې خانې کې سره جمع کړو یا دوم رقمونه هغه تر لس اضافه کېږي یو لس بل ورسره جمع کړو نو باره به موږ تاسو ته څو په لاس راکړي اتیا نو دغه اته د دغه ځایه څخه مې راخیستي دلته مې لیکلي دي شپږ و اته که موږ تاسو سره جمع کړو یعنې اته و شپږ که سره جمع کړو دا داسې لیکم چې اته جمع دوه که د شپږ څخه دوه پر اته ور واچوم موږ تاسو ته به څو په لاس راکړي لس دغه لس مې راخیستي و دلته مې د اویا سره مخکې لا جمع کړي وو چې اتیا دي اوس د شپږ څخه باید څو زه تفریق کوم دوه مې ایسته کړي نو د شپږ څخه چې دوه تفریق کوم موږ تاسو ته به څو په لاس راکړي څلور دا څلور مې د دې ځایه سره اخیستي و دلته مې لیکلي وو دا طریقه موږ تاسو په پخوا کې یعنې مخکې له مخکې څخه دا طریقه چې و په عادي ډول سره په معمولي ډول سره یعنې پخوانۍ یا زړه طریقه موږ تاسو د جمع داسې درلودله چې شپږ و اته چې موږ تاسو سره جمع کړو نو موږ تاسو ته به څوارلس په لاس راکړي څلور کاږو یو دې مو اصل درې اووه که سره جمع کړو نو درې و څلور که سره جمع کړو اووه کېږي یو اصل پر واچو نو څلور اتیا کېږي تاسو ګورئ دا زړه طریقه او خو دا نوې طریقه ده په زړه طریقه کې تاسو مجبور یاست چې ټوله لیکنه به داسې لیکئ پر یو کاغذ به لیکئ بیا به جمع کوئ مګر دا نوې طریقه ده دې دپاره ده چې تاسو یو سوال ته یوازې د سترګو په کتو سره په خپل دماغ کې هغه محاسبه کولی سئ نو دا ډېره یو اسانه طریقه ده انشاءالله زه مطمئنه یم چې چیرې تاسو پریکټس ډېر وکئ عموما د استادانو شاګردانو او محصلینو ټولو لپاره دا ډېره مفیده او ګټوره طریقه ده ومن الله توفیق